مرونو زه زمونږ د یتیمخانې په بام په سر ولاړ یم. الحمدلله کار تکمیل دی، لږ پاتې دی. د نه بعد موږ دلته کارمندانو ته نیسو، بیا بالاخره کونج د افغانستان نه هوښیار ماشومان راټولو او دلته به یې موږ ورته روزنه ورکوو. 4 کاله وخت یې ونیو. دلیل دا چې پروژه غټه ده، پوهېږي څومره جګ ځای کې زه ولاړ یم، خو لیکن مهم نه دی چې یو شی وخت ونیسي، بدون شک مهم دی، لیکن ټول نه مهم دا چې یو کار تکمیل شي. نو جزاک الله خیر ټولو چې دلته کومک کړی دی، حوصله کړې ده زموږ همسایګانو نه، ځکه واقعا دا کار ډېر اوږد شو. ځکه خیریه کارونه چې پیسې نه وي نه شي کولی په وخت سره کار تکمیل کړي. الحمدلله دا زموږ لفټ دی، تاسو لاندې ښکاري، او دا ټول زه تقریبا په فکر کوم دا 8م منزل کې 9م منزل کې راځي، زه په 9م منزل کې ولاړ یم. نو انشاءالله دلته به یتیمان وي که احیانا موږ دا پلان وکړو چې یتیمخانه بل ځای ته انتقال کړو، ځکه اوس چې د امنیت ښه دی الحمدلله، لکه آزاده فضا به ولري انشاءالله، فوټبال میدان هغه به ولري. دا موږ یو بل خیریه کار استفاده کوو، یا په کشفخانه جوړه کړو یا په کلینیک به جوړ کړو، یو بل خیریه کار به استفاده شي، ځکه دا خیریت تعمیر دی او انشاءالله همیشه به د خیر کار لپاره استفاده کیږي. جزاک الله خیره د ټولو ورونو نه چې حتی یو افغانۍ کومک کړی، دعا یې کړې ده، ویډیوګانې شیر کړي دي. حتما ته به راځې دلته، غواړم ته راشې او زموږ دې منزل ته راوخیږې. انشاءالله دلته به ډېر ښه امکانات وي، ماشومان سره کښېنې، خپل نظریات شریک کړي، تعلیمات ته ورکړي، ځکه زموږ شریکه کار دی. دا نسل زموږ ټول شریکه دی چې موږ دوی باندې کار ونه کړو، نو آینده د افغانستان د مسلمان امت به څنګه تامین شي. دا شریک کار دی. جزاک الله خیر یو ځل بیا.